د کونړ کرنی اوبو لګولو او مالداري ریاست لوري په مرکز اسداباد کې د زرغون کونړ په نوم پسرلنی موسم د نیالګیو کینولو کمپیان پیل شو چې په ترڅ کې به 900,000 میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. د کمپیان د پیل پر مهال ولایتي مسؤلین وایي ونې بوټي د هیواد سرسبزي او انساني ژوند پرمختګ کې مهم رول لري او دغه چارې ته زیاته پاملرنه کیږي. لله الحمد امارت اسلامی سره 20 کاله د اشغال په مقابل کې چې دغه ځنګلاتو څومره مرسته او مدد کړی دی نو هغه موږ د هغې شاهد حال یو. هېڅکله به موږ دغه ځنګلات دې ته به څوک پرې نه دو چې دغه ځنګلات قطع کړي او د ملت دغه شتمني د منځه ویسي. د کرنی اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په امارتي او خصوصي قوریو کې سلګونه زره بوټي روزل شوي چې سږ کال به د دې ولایت په ادارو او عامه ځایونو کې نیالګي کینول شي. مونږ خواهش کوو د خلکو څخه جدي خواهش کوو څنګه چې خپل ماشومان خپل بچي چې پالنه کوي نو دغسې حفظ او مراقبت باید د بوټو وشي ځکه د مختلف امراض لري مختلف دشمنان لري نو دغه د حیواناتو د انسانانو نو دغې نه 2-3 کاله ساتنه وشي انشاءالله ورځ دا سمت رسیږي نو ټولو دغه وشي. نو مشکل دا دی چې هر کال توجه کېږي حفظ او مراقبت کمزوری دی نو دا له منځه ځي. نو جدي خواهش د ولسونو نه دا کوو چې باید حفظ او مراقبت وشي ښه پالنه وشي او دغه کې توجه غواړو. په ورته وخت کې د اسداباد ښار اوسیدونکي د پسرلنی کمپیان په پیل خوښي څرګنده کړه. دوی وایي د نیالګیو کینول نه یوازې د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره مهم دي بلکې د سیمې د سمسورتیا ته هم ګټه رسوي. هغوی له خلکو وغوښتل چې یو بوټی د ځان او بل د خپل هیواد لپاره کینوي. کچېرې مونږ په ټول هیواد کې 40 میلیونه وګړي دوه ونې کچېرې کېنه 80 میلیونه ونې او بوټي کېږي نو په همدې سره لرې نه ده ډېر زر به زمونږ هوا پاکه شي چاپېریال به سمسوری شي او د دې سربیره به مو هیواد آباد او ښېرازۍ طرف ته به لاړ شي. زما له ټولو ځوانانو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې هر یو بوټی د ځان دپاره او یو د دې هیواد دپاره کېنوي ځکه چې دا بوټي چې دا ښکلا ده او دا زمونږ او ستاسو دپاره یو ښه فرصت دی. د یادونې دا د پسرلنی موسم په پیل سره د دې کمپاین له لارې به په ټول کونړ کې ګڼ شمېر نیالګي په بېلابېلو سیمو کې کینول شي چې د ځنګلونو د بیا رغونې د ژوندیو موجوداتو د ساتنې او سمسورو سیمو لپاره د طبیعي سرچینو ساتنه وشي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست همدارنګه د خلکو همکاري اړینه یاده کړه.